ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. سورة البقرة اول سپارہ واللسم نمبر آیات کریمہ درس تے. مثلهم مثال ددوی، مثلهم مثال ددوی، کمثل الذی پشان داغ سڑی دے، پشان داغ سڑی دے، استوقد نارا چی بلکڑی اور لرا. مثال د دوی پشان داغ سڑی دے چی بلکڑی اور لرا. فلما پس ہر کلا اضواءت چرنا کی دا اور ما حغتو حولہو چی چاپیرا ددنئی. مثال د دوی پشان داغ سڑی دے چی بلکڑی اور لرا. پس ہر کلا چرنا کی دا اور آغا چی چاپیرا ددندی. ذهب اللہ نبوزی اللہ پاک بنورهم رعاد دوی وترکهم او پریک دی دوی لرا، او پریدی دوی لرا فی ظلمات فجاتی تیروکی لا یبصرون چی دوی حس نوینی. سمون دوی کان دی، بکمون دی چاڑا گاندی، عمیون دوی راند دی. کان دی دوی کنگیانو چاڑا گاندی دوی راند دی دوی. فهم لا یرجعون پس دی نرا گرزی سملارتا، پس دی نرا گرزی حقتا. دا اول نے دری قسمہ خلق ذکر کول چی یو تا سوچا مسلمانان وائی. ایک نمبر خلق اللہ پاک دی ماو تاسو پاغی کی راولی. آسان خبر دا اغا نخزان کی راوستل غواری کمی چی اللہ پاک دا ایک نمبر خلقو ذکر کردی. دا ایک نمبر خلقو اول نمبر نخداوا یؤمنون بالغیب. دیو پا غیب باندی ایمان لری. اللہ پاک لیدل ندے دد بدا یقینی چی اللہ پاک شتدے ما تگوری ما وینی کز پتک تورتم کے ناستم، کز جماعت کے سبق تناستم اللہ پاک ما وینی. فرشتو باندی بے یقینی. دوی من خیداوا یقیمون الصلاة دمونز بپابندی کی. کار سونا مثال حالات راشی کپولار نشی کولے پناستا بمونز کئی، کپناستا مونز نشی کولے پملاستا بمونز کئی، کپملاستا مونز نشی کولے پیشارہ بمونز کئی، کو بور لنی خونو تیمم بورتوئی خمونز بن پریدی. دمونز پابندی بکی او تشکول نا خود توجو سر بکی ذکر دی اللہ پاک سر خبری کئی. او درے من خیداو جو شم پڑک بنی دا اللہ پاک در ازاد پاربا بخپل خپلوانو غریبانانو یتیمانانو کنڈو باندے دخپل وس مناسب خرچہ و خیرات کی. سلور من خیداو چی دا قرآن مجید بمنی، احادیث بمنی، تورات شریف بمنی، انجیل شریف بمنی، زبور شریف بمنی، طول کتابون ببرحق منی. پینزم من خیداوا
چې هر وخت به ورسره دا غمي که ارټ کې که دوکان کې که هر ځای چې بای یو ورځ را روانه ده دا زه چې کوم ښه کارونه کومه د دې به الله پاک ماله بدله راکوي دا ستړی او دا ستومانتیا او دا بېخوابي به الله پاک په نعمتونو بدلي وبالآخرة هم یوقنون الله پاک د هغې دوه انعامه ذکر کړو یو دا که سم خلک ګوري او نیغ خلک ګوري چې په نیغه موټروی روان دي نو هم دا خلک دي چې دا پنځه خبرې پکې او هم دا خلک په دنیا کې په قبر کې او په آخرت کې کامیاب دي دویم د کټر کافرانو خبره وکړه چې دا داسې دي چې بس ضدیان او عنادیان دي چې نه منو ای که ته راتار څومره ځان ستړی کړي دا خو لا دېر سپارې قرآن دی که نور ورسره هم لاس ووایې بس نه منو الله پاک وایي ښه دا دې څومره تغ دی نو بس د دې ګناهونو د وجې نه ټک ټک زړې تب تور ته بخې شو اوس لته بلکل سمه خبره دننه نه ځي جنګجالې چې جنګونه کوي الله پاک وایي داسې خلکو له مونږ د سمولو دپاره عذاب عظیم لوی عذاب تیار کړی دی الله پاک دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د دې عذابونو نه وساتي بیا د منافقانو تفسیر شروع کړو چې دا داسې خطرناک خلک دی او د دې لږ وضاحت یې وکړو ځکه د دین اسلام ته ډېره زیاته خطرۍ نو یو صفت یې د منافق دا ذکر کړو چې په خولې یوه ده او په زړه کې بله ده دې به داسې په خولې د یو څه دعوې کوي او زړه کې بل څه پراته دي دویمه نښه یې دا ذکر کړه چې دې به مسلمانانو سره دوک بوک کوي ټګې به کوي او دوکه به ورکوي مسلمان له په سودا کې او په ناب تول کې او په خبرو ترو کې او بله نښه یې دا ده چې د ده په زړه کې نعوذ بالله مرض پروت دی د نفاق د شک د پردو زنانو سره د ګپ شپ د کافرانو سره پټ پټ راز او سلاګانې او بل صفت یې دا ذکر کړه نښه او علامه چې دی ډېر دروغجن دی بس هر وخت د شپې هم دروغ وي د ورځې هم دروغ وي دا منافق او بله نښه یې دا ذکر کړه چې کوي به رواني او دی به ورته ودانې وایي او که ته ورته ووایې چې وروره دا رواني مه کوه دا د روانې کومه دا خو زه ودانې کومه او بله نښه یې دا ذکر کړه چې دی به نیکانو خلکو پسې ټوکې پچموزې خندنې کوي هغې په بدې ردې به وایي بله نښه یې دا ذکر کړه چې کافر سره میلاو شي یاره چې زه خو ستا خیرخوا یم او ستا ملګری یم مسلمان سره میلاو شي هغه ته وي ستا ملګری یم او اخر کې الله پاک فرمایل چې داسې کم عقل به دې لیدلي چې په پیسو باندې ځان له ګناه اخلي او د هدایت هغه اسباب یې پرېښي دي اوس دې آیات کریمه کې الله رب العزت مثال ذکر کوي او دا الله پاک دا طرز ځکه اختیاري چې سبا قیامت کې څوک دا ونه وي چې یا الله پاکه زما دماغ خو دومره کار نه کو په دې اشارو خبرو زه نه پوهېدم تا به ما ته مثال سره خبره واضح کړې وه ځکه یو انساني هغه په اشاره پوشي بل انساني هغه ورسره په تفصیل پوشي دریم داسې انساني چې هغه بلکل دماغ یې کمزوري نو هغه ته به خبره هم وکړي تفصیل به ورته هم وکړي او ورته به مثال پیش کړي چې دی په دې خبره ښه پوشي الله پاک مثال ذکر کوي چې سبا بیا څوک ګیله نه کوي چې موږ ته خو پته نه وه که موږ ته یې لږ مثال سره خبره کړې وې نو موږ به منلې وې نو اول د دې مثال حاصل وایو او بیا به یې لګو مثال داسې دی چې یو بیابان دی خوشي او تک تور تم دی پکې یو خوشي بیابان دی او تک تور تم دی پکې او څه کسان پکې ناست دي داسې تکه توره تیاره ده چې دی یو بل هم نه ویني چې پلانې کوم ځای ناست دی او ډنګړې کوم ځای ناست دی تک تور تم دی او د دې نه لار هم ورکه شوې ده لار هم ورته نه ده معلومه بس هلته په ځای ځای باندې هر یو ناست دی دې کې یو سړی راغی ډېر ښکلې ماشاءالله نوراني چهرې ده او داسې مزېداره ډیوه ده ورسره چې بلکل د څوارلسمې سپومۍ نه هم ډېره ښکلې پړه کېږي چې کله د دې خوا ته راغی اوس دا ملګري چې راغی د سره چې ښکلې ډیوه ده ده ته لار هم معلومه ده او ده رڼا هم راوړه
چې کله رانا راوړه دی یو بلی هو پلانی ته خو پلانی دی که ناسته ماشاءالله ما وی کته تللی اوس دی له پکار داو چې د دغې ډیوې واله سره جوړ تازه کړو هغې کې نولې وې مثال په هغه باندې څه چیو به کړی وې دی نه ښه نه بد نه تور ګونه نه سپین ګونه په هغه ډیوې واله باندې راکېښودو هغه غریب ډېر زیات و هغه ورته وي چې ګوره زه خو ستاسو خیرخوا یم ما سره خو ګوره خپل ترتیب سم دی زما خو تاسو ته حاجت نشته تاسو ما ته محتاج یې تاسو تیاره کې وې لار څه کې یو بل هم نه لیدو خپل لاس هم نه لیدو تاسو له پکار دا دي چې ما موخې زه خو ستاسو نه څه اوټو څه نوټو څه عزت او د سلامونو شوقي نه یم خو د ډیوې نه ځان له څه لیدکي میدکي بلکې نو خیر دی که بیا زما نه ډیوه نالی ما وښی ما مړ کوې خو ځان له خو څه منبتي دې بله کې که نه چې تاسو سره مخې ته ټار شي چې مخکې درته کندې مندې ښکاري چې راغورځېږې نه دی ورته وي سر مه خوږوه بس هغه غریب ډېر زیات دې ته جوړ کو چې هغه ته خپله ډیوه واغسته او لاړ ته وترکهم فی ظلمات الله پاک وي دکه شان بیا غریبانان تیارو کې پاتې شو او دا اوس چې تیاره کې پاتې شو نو د هغه مخکې نه ډېر تیاره کې پاتې شو ځکه مخکې خو داسې هم تیاره کې و خو چې اوس ته دې بلب ته نیغ نیغ ګورې او سمدستي بلب آب شي نو بیا به ستا په سترګو باندې نور هم تیاره را شي د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې د مکې معظمې خلک غریبانان او په تکو تیارو کې پراتو د دې نه به نوره تیاره سي چې یو سړی خپله لور په خپلو لاسو وله کنده کني او په هغې کې دفن کوي د دې نه لوی جهالت او تیاره بله شته یو سړی په خپلو لاسو باندې د وړو نه بوت جوړ کړي او هغې ته سیټ او سټینډ شروع کړي د دې نه لویه تیاره شته د دې نه لویه تیاره شته چې په لار کې خپې اوږدېږي او وي څوک شته چې زما دا خپې راغونډې کړي او بل راشي په دې مونډ کې تې ووي او وي څوک شته چې زما نه تپوس وکړي د دې نه لویه تیاره شته تاسو بار بار اورئ چې چنچڼه شړي بل باغ ته هغه باغ واله راځي د ده نه سر وي دا ولې زما باغ ته چنچڼه راوشړله د دې نه لویه تیاره شته چې ګوره دوړ دی او د یو اس د بل اس نه مخکې کېږي هغه توره راوړي دا ولې ستا زما د اس نه مخکې شو دې تک تورتم کې الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره ډېر لوی احسان وکړو چې سردار الانبیاء امام الانبیاء خوب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داسې خلکو ته راولېږو اوس دې خلکو له پکارو چې محبوب له غاړې ورکړې وې امیلونه ورته اچولې وې یو ورته وې چې نن به زما میلمئ او سبا به زما میلمئ او جي تا ته خو دې څوک پورته وګوري او ستاسو خو دې څوک یو وېښته ازار کړي اوس ګوره هغې څه چل شروع کړو محبوب ورته خیرخواهي بھائی قبر دی حشر دی پولیس رات دی عمل نامی دی حساب کتاب دی علی شاب اللہ پاک سره تعلق جو کې منځ او دس کوي تلاوت کوي ذکر کوي خو چې کله محبوب څلوېښت کاله دې کې تېر کړو او داسې ماډل او نمونه او سیمپل یې پیش کړو چې خلکو ته په صفا ډېری باندې ودرېدو نو ورته وی هل وجدتموني صادقا او کاذبا لقد لبستم فیکم عمرا اے خلق تاسو کې ما څلوېښت کاله تېر کړو په دې کې زه تاسو څنګه ومونتم اول خلک اعتماد کې اخلي ټول ورته وي جربناک مرارا ما رأیناک الا صدقا تاسو باندې موږ بارها تجربه کړې ده تاسو بالکل صادق او امین یې اوږده خبره ده خو لنډه ده محبوب ورته یو خبره درته کومه که تاسو ومنله تاسو باچایان شئ هغې ورته وي یو نه 10 لس راته وکړه لس محبوب یې دی یو ته غوږ کېدی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا بس دا په هغې باندې ناشنا ولګېده نعوذ بالله چا کاڼي شروع کړو چا توکاڼي شروع کړو تر دې چې خپل تر ورپسې لاس اوچت کړو وي تبا لک سائر اليوم الهذا جماعتنا نعوذ بالله خیرې ورته وکړي نو ګوره داسې ښکلې ډیوې راوړه د 30 سپارو قرآن او داسې سردار الانبیاء محبوب دې ته ښکلې انداز سره خبرې کړي اوس دې ولا څه کړي دې غاړې نه ته به حیران شي
محبوب ځان له ساده نفل کې بیت الله شریف کې یو کافر راغی عقبه ابن معیط نومې دی هغه دونه زړور خلک ته توبه چې د محبوب مری مبارک ته صادر واچو او تاوې د ډبلې په شکل کې تاوې چې نعوذ بالله د محبوب سترګې مبارکې راووتې او صحابه کرام غریبانان خو کمزوري سکوم نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را منډه کړه او هغه کافر له سوق ورکو او ته وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو یو سړی د دې وینا په وجنه چې هغه وی زما رب الله پاک ته دی وسره دا شروع کړه از وی وتا چولو نعوذ بالله خزلی په نستلې محبوب سجده کې پروت دی او دوخانو د مردارو نعوذ بالله کلمی لری وغیره په اچول په جسم اقدس مبارک باندې هغه نور استکه لنډه وره چې محبوب ځان له په صفاړې ری باندې ناس ذکر فکر کوي ابو جهل راغی او ډېرې بدې ردي ووې محبوب وتاړو توجه نه کړه چې زه بس څه پکې بیا راغی دا غاړې بیا ډېرې بدې ردې کنځلې وکړې بیا محبوب غږونه کو په درېیمه پیره چې ابو جهل کنځلې وکړې او غصې سړه نه شوه نو نعوذ بالله یو ګټه راواغسته او محبوب له په سر مبارک نعوذ بالله وویشتو د محبوب سر مبارک ویني شو په جسم اقدس باندې وینې را روانې دې لاسه کې چې میټینګ یې وته وکړه دارالندوه کې وایي د سره څه چلو کو دوی خروستر و د کار خراب کړی د خلک ملګري کېږي څه چلو کو بس کافرانو وي داسې چل به وکړو که نه لنډې اوږدې پرېږدی څوک به یې تړوي څوک به یې جلاوطن کوې سل کسان وګورئ ښه تیرانداز او ښه تیري تورې ورکې او ګیر چاپېر ودرېږه چې دې سار راوځي بس ټول به پې حمله وکړو نعوذ بالله بس کیسه به ختمه شي او دې لاسه کې چې د محبوب په مخ کې د هغه ملګرې په ګرمو شګو سملۍ او د پاسه پې غټې ږدۍ حضرت بلال رضی الله عنه یادومه محبوب چې راغی وی ارمان دی چې مونږ سره لږې پیسې وي لو کان عندنا مال اشترینا بلالا های افسوس دی چې ما سره لږې پیسې وي ما بره دې کافر نه دا خپل ملګری بلال اغوستی وي د په ګرمو شګو نه سملولی یو ملګری د محبوب په مخ کې په ګرمو سروټکو باندې سملولی دی الله رب العزت وی محبوبه دا ډېر بیکاره خلک دی دی په ستا په قدر پوه نه شو بس ځه دلته نه ځتې محبوب ته نه مدینې منورې ته تشریف یوړو او چې کله یې یوړو الله پاک دې موږ او تاسو بار د حرمینو شریفین زیارت نصیب کړي هلته چې ځي نو شهر هجرت ورته وایي هسې یو ځای دی شهر هجرت ورته وایي هلته محبوب چې کله مسپرې ته راورسېدو پول خواته نو داسې شا طرف ته وکتل نو بیت الله شریف ښکارېدو نو ډېر زیات یې وژړل او وی فرمایل چې بیت الله دا سره زما ډېره زیاته مینه ده خو که زه د خپلو خپلوانو نه شړلمه نو زه به چېرې تا نه خوا نه نوم تلې نو الله پاک وی محبوب ته لاړ مدینې منورې ته او دا غریبانان بیا کشان تیاره کې پاتې شو نو دا مثال دی ورپسې آیات کریمه کې وي چې ګوره دې له ما غوږونه ورکړي دي دی په دې غوږونو باندې قرآن مجید ناوري الله پاک وی زما په نږدې کوڼ دی اگر چې دې نور هر څه اوري خو چې قرآن مجید په غوږ باندې ناوري الله پاک وی دې کوڼ دی دله ما ژبه ورکړې ده ټیک ته ګونګې او چاړه نه دی خو چې دې په قرآن مجید نه وایي الله پاک وی دې زما په نږ باندې ګونګې او چاړه دی الله پاک وی دې انسان له ما ښکلې سترګې ورکړې دي اوس په دې سترګو باندې دې زما کتاب ته نه ګوري نعوذ بالله دې زما په نږ باندې ړوند دی اوس مونږ او تاسو دې ته سوچ وکړو او بیا لږ ځان ته سوچ وکړو نو که مونږ او تاسو ماشاءالله قرآن مجید اورو او ماشاءالله ډېر توجه سره اورو یقینو ساته بله دومره خوشحاله شوم حاجي صاحب دې ناست دي نو بله حاجي صاحب وایي چې تا درس کې وایي چې شیطان بابا او ابۍ ته وسوسه واچوله نو دا شیطان خو یې راوتی نو دی بیا څنګه وسوسه واچوله نه خو ورته جواب وایي جاته وسوسه واچوله خو زه دومره زیات خوشحاله شوم په دې سوال باندې چې ماشاءالله څونه توجه سره درس ته ناست دي ملګري چې دی په دې پوهېږي چې بهی شیطان خو خدای پاک ورته وایي چې کډه نغاړه وخروج وځه بابا ته وسکون ته اوسه تا ته څه نه ویمه کارېدلې ده ته یمه نو واقعي سوال دا دی چې ده ته وی کډه نغاړه وځه نو بیا څنګه وسوسه واچوله نو الله پاک په دې خبرو ډېر خوشحالېږي چې
چې موږ د خپل غوږونه د خپل سترګې د خپل ژبه دا د الله په کتاب باندې استعمالو. ایو بزرگ فرمایي چشم بند گوش بند لب بند گر نبینی نور حق برما بخند. وی ته دا غوږونه سترګې ژبه سم استعمالوه نو که تا ته الله پاک هدایت او حقیقت نصیب نه کو نو په ما باندې وخانده. نو ځکه الله پاک وی فهم لا یرجعون چې دې غوږونه سم نه استعمالي ژبه سم نه استعمالي سترګې سمې نه استعمالي نو ته به خورې هدایت نصیب شي. الله پاک دې ما او تاسو له توفیق راکړي چې دا خپل اندامونه داسې استعمال کو چې الله پاک زموږ نه خوشحاله شي. دنیا کې راته د هدایت لارې کولاو کی او آخرت کې راته د جنت لارې کولاو کی. بیا ورته ګورئ مثلهم مثال د دوی کمثل الذي پشان د هغه سړي دی استوقد نارا چې بل کړي اور لرا فلما پس هر کله اضاءت چې روښانه کي چې رڼا شي دا اور چې رڼا کي دا اور ما هغه څه لرا حوله چې چاپېره د دنۍ ذهب الله نبوذ الله بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پرېږدي دوی لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دی بیا هېڅ نه ویني صم دی کاڼه دي بکم دی چاړاګان دي عمي دوی ړانده دي فهم پس دوی لا یرجعون نه راګرځي حق ته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.